سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ و جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. ملګرو، نن مو د کرونا وایرسو په اړه درته تازه معلومات چمتو کړي چې په ټوله نړۍ کې څومره کسان پرې اخته دي او څومره مړه شوي دي. کرونا وایرس هغه شمیر چې په دې هیوادونو کې مړه شوي دي. مړینه: چین 2740 کسان مړه شوي، فیلیپین کې 1 کس، جاپان کې 4 کسه، تایوان کې 1 کس، فرانسه کې 2، جنوبي کوریا کې 14، ایران کې 26، ایټالیا کې 14 کسان مړه شوي. هغه هیوادونه چې پیښې پکې ثبت شوي، یعنی څومره کسان په دې مرض باندې اخته شوي. ثبت شوي پیښې: چین 28610، جاپان 912، تایوان 20، تایلند 40، ویتنام 14، مالیزیا 22، کمبودیا 1، سنگاپور 3، جنوبي کوریا 1268، فیلیپین 3، هند 3، سریلانکا 1، نیپال 1، امریکا 8، کاناډا 12، استرالیا 23، انګلستان 15، فنلند 2، کروشیا 3، متحده عربي امارات 14، ایټالیا 528، فرانسه 18، جرمني 22، روسیه 2، سویډن 1، هسپانیا 15، بلجیم 1، اتریش 3، عمان 4، افغانستان 1، پاکستان 2، بحرین 33، مصر 1، عراق 6، اسرائیل 6، کویت 43، لبنان 1، ایران 245، الجزایر 1، برازیل 1، رومانیا 1، سویس 4، یونان 3، ډنمارک 1، استونیا 1، مقدونیا 1. ملګرو، دا د کرونا وایرسو په اړه تازه معلومات چې څومره مړه شوي او څومره په دې مرض اخته شوي دي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت. خدای پامان.